جل جلاله جل جلاله جل جلاله Nope. جل جلاله یا الله خیر یا الله چې دا د کال څه شو چې راځي ما به ساه ورکړې بیا دې تش کور ته راځي بیا به پې څه وکړي د خدای مسلمان ستاسو په کور کې خدا دوه کاله ماتې که ما خو د پیر بچی مونږ تا نه خو یریږي قرآن محمد تا نه خو زه مونږ یریږو نو او بله شپه م پیرې په دیوال ټوک کړم باندې ولې وایي رور دې را ملا مې ماته شو جارو ته ټیټېدی هم نه شو Nope. د نازکې پلارم چې دی نو دومره سخت شوی خو به دا جینۍ راکړه چې په خیر یې را واده کړو دا کارونه خو به راڅه کوي غرقه شوم چې یو ځل زه خاورو ته کوزه شم بیا د یا راشي یا نه بیا پې څه تنده غورځوم خو زما رور او زما بچې هغه هم سړي نه دي ګنې خلکو به کور ته راوستی نن سبا خو په لور خور باندې خلک تنګ دي خو که دوی سړي وي دوی سړي نه دي د خلکو مخکې نښلي او خلک ورته ګوري دا لا کومه بلا راله څوک یې بچی څه شو هغه دوه ډلګان څوک یادې الله دې د چا په خور باندې قمقل انسان نه مینئ تا به مو شرمئ او ځان به په شرمونو شرمئ یا زویا ته چا په شرمونو شرمولی او ته څوک یې بېبې زه د هغه نازکې رور یم چې ستا هغه بدعمله زامن ورته په لاره کې ودرېږي الا ته د نازکې ورور یې هغې خو ویل زما واړه رونه دي دا وړوکې به دسي او بله دا بچې غصې مه کوه صحت له ښې نه خراب به دې کې لور خور د ورکړې شی دی چاله بیا ورکې نو زما رور لی ورکه لور خور د ورکړې شی دی بېبې خو داسې نه چې سړی دی ستاسو په شان ملنګانو له ورکي چې د ساري او د ماښامې بیا په کوڅو کې چغې وایي چې وظیفه راوړئ خدای مو بخه الا دقه شان ملنګانو لی خلک ورکي او چې نصیب یې ښی هغه ملنګان خدای باچیان کې ته غصې مه کوه دا خو رشته داري ده چې په لارو کوڅو کې خو ته نه ودرېږي خر په درناوخت مې رشته در لېږلې ده بېبې په ډېر اوتو بوتو دې نه پوهېږم خو ستا بچي ما ته معلوم دي څوک پې خر تاڼۍ ته نه بوځي او ته ولې زما خور غواړي که آینده هغوی رالل زما په طرف باندې نو قسم مې دې په هغه ذاتي چې تا له به م د دې هډوکو نه د بکرۍ خمبیره جوړه کړم او هغوی به م درله د بیتۍ د خوراک کړم د الله په امان الله یا الله په زولۍ کې مې خیر راواچي دا څه په قهر واوړېدو دا خو سم بړمبېدو ته ویګډې ګلټېر سپینه چا زنجیرسته یا الله زما د ورور او د سوي سر ته خیر کړي کټ څه شو کټ له مې بوځئ جدائی را لارې دوه شوي مرگ میں قبول دی جدائی نہ قبلهما مرگ میں قبول دی جدائی نہ قبلهما تا ما ته سویل ما نیر شو ما ته هغه خبره بیا وکمینا ما ته هغه خبره بیا وکمینا خود د ځوانې زکات وباسي د سوال لاسونه مې جوړه نیولې دینا د سوال لاسونه مې جوړه نیولې دینا ارمان که زه د هوا باز وې ستاسو بلیله با سخر ماښام درتلمه ای قراقل ماما موږ دلته ټپي وغه خودو ټول غني ختم الله ورسه صاحب ورسه او ته به ناست یې نه ته خدای مسلمان ورسه ګلاسه د ما غني ټول ختم کړ صاحب ورسه نه ورځم ولې تا راوځي کومه راوځي پاسه اوس خو د سره نه ورځم خدای ذلیله که
راځه راځه تیغي به وخوري تیغي او داسې تش به وباسي داسې سلام علیکم جی هم په دغه ځای باندې ودرېږئ د سلام دین بچو د یو د ځان نه پیاز خیشکي جوړ کړی او د بل د ځان نه منتظر جوړ کړی ټپې کوئ د خدای مسلمان لالا اصل کې یو خبره بله ده زه ډېر شوقي یم د سنګرې بس زما واس خوږ د دواړو اواز خوږ الله دې راته تاسو دواړه ټینګ کړي یا لږ صبر وکړه کنه ته خدای مسلمانه نه توره ګونه نه سپینه ګونه موږ څه چل کړی دي تاسو دا غلطي کړې ده چې یو خو د نواب سید ماما پټي ته څاروي ورپرېښي دي او بل دا چې په پردي پټي کې څاروي ورپرېښي دي راشه خو تودېږي نه توره ګونه او نه سپینه ګونه د خدای مسلمانه ګل اسد ماما چې کوم دی زما د خپلې ترور سکز وي دا څه دی او کنه ولې تاسو د ترور سکز وي دی ورشئ بیا په ټکټر ورپرېږدئ او بیخي وله ګاڼه کوي د خدای مسلمانه زما خیال لذیذ ولید دم سره پولو پټي شریک اصل کې جی خبره داسې ده چې ته خو مې په لومبي ځل په دې خپل کلي کې ولیدې ته د کوم ځای او څوک یې زه د دې میلوګانو کلي یم او په یو دوه بې غیرتو پسې ګرځم خو بس دوا راته وکئ چې الله یې راله په لاس راکړي برابر مې بچا ته ما تا خو نه دا څه پس پس کوئ خپل منځ د خدای مسلمانه مې خو ته پردی غواړم تاسو ته وایم جی څه پس پس کوئ ویم داسې کار دی اشنا چې ته په دغه کس پسې ګرځې نو موږ هم ستا پښتانه وروڼه یو موږ ډېره سره ملګري یو په غلي کښېنئ د یو ټرک هندوانو دپاره صرف یو چاکو بس دی اورې ګت په پښتو غیرت کې ګورې ډېر ورته رېتلي دا خو دومره بې غیرته دی ماما د جانونو بې غیرته دا دی تاسو د کور زاړه مړي مه راسپړئ زما خبره واورئ خجی د خدای مسلمانه لاول زما یو خبره وره دا راته ووایه چې د پښتو په فلمونو کې خو دې کار نه دی کړی ډېر مې کړی وای د نر بچیا ډېر زیات مې کړی ویم سترګې مې راباندې خوږې شوې ډېر ما زیات راته مې نه وي کړی. بچې ته خو ډرامو راته ډېر سپک ګورې ودې کتل دم کړی دی ډېر زیات مې کار کړی دا ځکه خو بې عزته ښکارم که نه یاره شینا تا سره زه څه وکړم خجی ښه دی خو یم جي دی خو یم ښه تاسو دی خو یې او جی چې دا لرګی اوس تاسو دواړو ته ونیسم جهانګیر خان پېژنئ ولې نه جهانګیر خان به زما سسټه نو په ما پسې به اول کاپي ګرځوله بدر منیر پېژنئ جیا بدر منیر به زما منیجر و زه نه پېژنم ته دونه څه خبرې کوه ولې که بیا مې نه پېژني خجی تا په کوم فلم کې کار کړی دی ما ګناه د یوې شپې ښه بنګړی والا به کله راځي راشه خو تودېږي یاري خو جواري ده ښه ګناهګار دی ښه ملګري ښه ګناهګار داسې کار دی زما خو ګروره دا ټماټر ښکلی دی په سر ایښي ده موږ څه خدمت وکړو تاسو دا خدمت وکئ ها. چې ما معاف کړئ او تاسو ما معاف کړئ بس زما دماغ خراب دی مانه نور دماغ مه خرابوئ زه هغه سړي ګورم ښه ځه ځه لا دې مشکل ځه چې را باندې نسکي چې به مې رمان اسکلې وه ځه ځه وروره ګپ چې به مې رمان اسکلې وه خو ډېر نه نه ګپ ځه لکه یو پیالۍ به ځه 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 نه خوشحاله ستا په شانتې یو خدای مسلمان داسې ښکاري په وړوکوالي نه دی بجلی نیولې دی او لا چې تمار په سر دې چلی دی پیري والی دی په سټ باندې ګزارې غواړي ملګري داسې شکل یې خطرناک و او که نه راشي دا شاوي د دې قانون رابر ما خو ته دا چلو کوم ما ویل دې ځمکې ته راولې ما ته معلومې مړه اسما ما ته خو نه تري مسلمانه دونه یاره راباندې تېر شو چې ته وی نه شم سارو بس راځه جل جلاله جل جلاله جل جلاله جل جلاله یا الله خیر یا الله یا الله چې دا د کان څه شو چې راځي ما به ساه ورکړي بیا دې تش کور ته راځي بیا به پې څه ورکړي یا الله خیر یا خورې څه شوه بیبي کور دې دا آواز نه وځي د بچې دې خوا راشي کېده ولې بیبي څه چل شو بیبي جوړ مري ولې یا خولې یخه د مري زما څه کار د مکه چې مړه شي خورې څه چل شوي دی د جوړک تمہارا باندې راغلی وروره مړې د خدای مسلمانې د یارې دې مړه کړو ما خو یې کوم ری بیبي واشه مړې یو تولیه راواله پرې سر ولا کېده یخه ګرمي کېږي دا دی دې ته ته داسې تپ راخیږي وګوره لاس ګرم که که نه او که نه دې خو ګوره دا ولم دکه پم ته شابه شابه زمانه رور شابه رور نه که نه اوس دې رور شومه اوس به دې ګوره داسې ووامه ګوره په مړی باندې ته راځې اله شابه 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 مړه بیا په نه مړې ټیک ټاک ښځې د خدای مسلمان ډاکټر ته رنګ وکړم ډاکټر کار نه دی چې کار وکړه کافي راوړه ښه دی ګره پاسه کاپیا باندې څه کې
کافي راوړه چې وصیت درته ولیکم. دا لګیا یا لکه څنګه چې یخه شي کنه. سلام دی ولا بند اوس په دې وچلې وې بچي. نه نه دونه په اسانه چې ته سره دی بکلې بلا زور رانه وکړه. بیبي څه ویرېدي؟ اخري خدمت مې وکړي. دا یېرېدلې خوراخور ماما ښه او دلته پیریان هم دي. مړه د خدای مسلمان ستاسو په کور کې خدا 2 کاله ما تېر کړ ما خو د پیر بچی نو تا نه خو یېرېږي خوراخور ماما تا نه خو مونږ یېرېږو نو. او بله شپه م پیرې په دیوال ټوپ کړم باندې ولې وایي ورور دې راغی. نو د خدای مسلمانه چې کوم غیرتي ځوان یې که نه نو پیریان او دیوان او انسانان ټول ترې نه یېرېږي. بیبي لکه د سټاپ ټیکټر باندې غیرتي نه بچي وروره چې شکل دې ویني انسانان یېرېږي نو پیریان به. وګوره ته ما ته صرف اوس د ووایه خدای به دې ټیک کړي خو څه دې پخ کړي دي. الله زما د مرګ غم ورڅه نشته دی چې مرم او د خېټې غم ورسره دی. ته وګوره مونږ بیبي د لوږې مړه شول ته میخې سره ونیو. کاپي راواله چې وصیت ته ولیکم زما په موبندو کې 4 جیره بزمکه ده. ته مه راډه څه کې څه مه زیرک نه مګر نه کاپې ته ضرورت دی زما دماغ الله پاک داسې دماغ راکړي کمپیوټرایز دي وایه خور څه دي. او فصل پې نه کېږي یو جومات پې جوړ کړی هغې کې ملا نه ټینګېږي راته. جومات یې پې جوړ کړی دی بس دا خورې شکر دی چې زه ته په دې خولې مې د ښکلې خبره واورېده. ستا سترګې پټېدل دي او جنت ته دې تګ دی چې د الله کور دې جوړ کړی دی که نه نو په دې دې منم ښه. هغې کې څوک مونږ نه کوي نو دا ګوته دته ونه لګېده دا ماته ولګوه ښه. ګوتې لګول ولې نشته. خدای دې تباه او برباد کړه په څه ته پریشان وجنیسو. هېڅ پته نه لګي کوم مړه شي نو ښه خبره ده مانه چې تپوس وکړئ چې څه شي یې راولي. نو دا تاسو د جهاداتو خبرې کوئ ما نه بخلي. اوی نه خو داسې مه وایه ازاري به د ظالمه ازاري به دې پاتې شي. زه به ته ولې ازاري پاتې ما پسې ګوته ولګو بیبي بس بیا کوم مریم بس مړه. لږ څه وکړه دې والده ما ته وویل څه یارولې. الله یو بلا راله داسې اختیو لکه د اسپې لکۍ چې په سر کې دی. ویښته او دې برجۍ ته ګوره دې ته سر لګېدو بره چت انسان خو ځناور و انسان او اواز یې داسې جړه کول لکه تا ته ما نه ویلې چې پیري یې راولې ده. ماله ته لږ د خدای خاطر وکړه لږ څه خبرې ته غوږ کښېږده وایه لکه ګاډي کې چې ډګ تیز کې داسې غرضای کول اواز. ملنګ بو خیر دی غوښته ورکړي به دې ولې لګوړو خیر یې نه غوښتو په تاسو دواړو پسې راغلی او زغمکې څه دې ورته وویل ورته وایي چې نشته کراچۍ ته تللي دي که نه ما ورته ویل کلي کې دي ګرځي زما څه کار دی دروغ ورته وایم ایمانداره ښځه یم. خدای دې خوله ماته که خور وي امین امین ستا دې خدای زه ماته ځم کراچۍ ته ځم ماما زه به ماما څخه پیسې شته زه بیا کړه خبرې ته غوږ کېږي نه دې پکې دواړه مزدورۍ له ځو لږ صبر وکړه ځان پویه کړئ د نازکې رورو ښه داسې د خدای مسلمان سوي چې رشته ور ورکوو الله رشته ورکو ویل کو په هغه ور مې ستا رور ولید دا تور لنګي په ماتو متا څه د رشتې غم دا پکې تک د شیطاني کړی دی ښه والله که ما چاته سم ویلي ګوره ښه هسې مې د موبایل نه کې ګوره وصیت ولیکه څه وي ویل ستا رور زما خور ته په لارو کې ودرېږي او ویل ستاسو دا جرأت چې تاسو رشته رالیږئ بلې شان اواز یې راولې کوه خټک ته ومې پېژنده شینه هغه خو بېبې به ما ته چوچوته به قابو مې والو دا والي هغه ویه خو د غر عمره سړی دی غټ ډانګې ورڅو د پیر بابا ملک ومې پېژنده ویم ته خدای مسلمانې مخې له راغې لار کې ښه ده بلا وه بچي ورسره نو الله تاسو ژوندي څه نه نو مونږ ونه پېژاندو که نه بېبې مونږ ونه پېژاندو که تا به اوس لیدلی پیمپر شته بېبې کور کې پیمپر کور کې شته الله خلاص ستا خو د پیمپر ورځې نه دي پرتوګ بدلاوه چې یو لړې بل اچوه پیمپر کم دی ولې د اختر د قربانۍ غوښې غرونه ختمې شوي دي زه خو بار نور نه وځم بس ما ته وځه ما له ډسپرین ګولۍ کومرې نو نن مړه شو خو نه وځمه بس وای نه
ای نه دا د غیرته پښتو ده نه نو پښتو خو ته یې کړه ته ورشه ته وځه ځه زه ځم یاره ځان له څه غم کوم دا چې ګل ته خورې بوقره پسلکه زما نه خور ده وګوره ولې ډاکټر لا بوځي کنه نو بیا به ډاکټر لاړ شو کنه زه لاره کې به ډاکټر ته ورستان نه خورې دا ور دې پوکه باندې بوزي ای ما دې ورسره پیمپرې راوړئ ښه دا تاران سره بوزو راپاڅه نه کتې سړی خو دې خلاص دی هله چې د خلاصي خو څوک دا چې ګل نه زو او دا خبره موږ دا چې ګل سموي ښه نو څه وي نه تا به ورته ویلو کنه چې موږ خو خیال ساتو کنه ما ورته زما څه کار مال خدایه اوس چې زما د کوره وباسې ما خو ته قابو خپل کور پرېښی زه خو نه ځمه راځه لکه راځه لکه راځه ما پوکه کړم راپاڅه مه یادېږه راځه راپاڅه ای بیبي ګوره کوم مړې کړم خون به مې ستاسو د غاړي اړه د غر عمره کا زه استاد الله اکبر وایا کنه موږ سره ټیم دومره نشته سل کارم نور دی ته اوس مسلې ته لاندې وتې بس ورزق استادي الله وی والله اکبر یا الله ته پکې ماته برکت واچي د نن دا مزدوري خو ډېره مضبوطه ولګېده یا الله ټول مسلمانان 15 وخته د جمع سره مونځ ګزاره جوړ کړي زموږ هم روزګار روان چې یو کس او دوه کسه راشي بیا زموږ روزګار هم په ټپه شي او خوره به دوا ورته کومه خیرات یې قبول کړي او په سخت ځای کې په کار کې او که راوځي نو د اټ پیل نه وساتې بوډاګان پکې دي چېرته مړه نه شي خون بیا زموږ د غاړې شي حکومت یې څه خیرې کولې نو ربه ته یې مه قبلې ته یې مه قبلې ناجایزه باندې مه خیرې کوي په خپل ګریوان بیا دننه کېږي آمین استاد یې اوږده رکعتونه کوه ثواب پکې ډېر دی زمونږ هم ډاکټر نه بعد دغه چکه ولګوي نه یا الله ته ما پاس دی څه کې اوس ما ته وردننه کېږي ځان په زور ګیرې الله مونځ قبول که دوا کې مې یاد ساتم مرچکی ماما کنه دا احسان به د عمر ایر نکم خدا کار لره خامخ یو یاره خو چرته غمي نو هغه د متشمي تاسو نه خلاصېدل نشته څوک د دې خور د لاس نن څه خلاصېدل دا خور په تا باندې ډېره ګرانه ډېره ګرانه ما به د دنیا خور ویل ما رورې ما نه د عیبته بورکم پاتې کوئ چې مرګ ته نیسي نو ته به ته غاړه غم مه کوه دا معمولي مسله د خور راځه خدای به خیر کړي شي نه الله پاک فیصله وکړي راځه خو خبره ته خو غوږ کیره کنه جی صاحب داسې کار دی زما دا خور چې دا شپېتون اورېدلې ده ټیک شو دماغ یې بعضې وخت کار شروع کړو بعضې وخت کار کېږي خبره داسې ده که نه مین خبرې له راځو جی چې دا جینۍ ما له کوله اوس پې مو له ورکوي ښه اوس پې کې اوس پې کې هلکه نیک ومه ولې بیا مې کې ستا هغه پلار بیا مې کوي اوسه توبه اوس پې کې لکه نو ویل کې کنه د الله دومره ښکلې جینۍ ده چې الله د خدای مسلمان د پیریانو کور ته مې کاڼې ویشي ته ولې نه پوهېږې یاره موږ ته خو چا خلک ویلي ګوره له اول سوچ وکړي دا څه خوا دې خوا خبرې خو نه چڼې ما پلې خو نه چې به خولې ته یې واچوه یو دم چاړه کتا ته ویمه موږ ته چا ویلي پښتانه خلک دی هغه خو بدماشان وخته د کوتکي ګرځئ مین خبره دا ده چې زما دا خور چې ده که نه ټول عمر یې غریبانو سره وخت تېر کړی دی نو غریب خلک یې خوښ دي اوس په دا کې هلکه نیک ومه لګولې اوس ته څه کې خور یې دا روډ هم لیواني ده دا زوی دې مرګ هم ځان سره لیواني شو خبره به دغسې کوي تعلیم ولا کوي ارزه ولا پیسې کو پردي سړي له مې غاړه ورکړه پیسې څه در کوم خور دین په دنیا هیڅ خبره نشته خو خبره بیا ما ته پرېږدې هلته راځئ راځي فيما بيتي چینو ته گیا واچو کنه بیا څوک رالل یاره دا چې ګله مونږ یو راځئ وای شکر د خدایه او بخیر سلام علیکم مرجګي بخیر بخیر څنګه یې وروره خور راځه کېنه ولی څنګه دا جوړه تاسو ښه ټیک ټاک نور وخت سات بالکل خیر خیره تاسو په خپل د ایمان خبرې له راشه دي من خبره داره دا جګوله چې دا خور مې راپسې راغلې وه د رښتې خبره وه د دوی څه ستاسو دا ویرې نو دې پې اوس ناراضه دي نه دي ناراضه اوس پې کوي
اوس به کوي اوس به کوي لکه غلی شخله کې دا مشر من څه له راغوښتې دله ورکه کله وای وای جی بيبي خير خلاص ها نو خبره داسې ده دا خو قامقل دی دی پې نارضا دي نو زه یې ځان سره راوستم په جرګه کې چې دا جګول له ورځي تاسو مشران یې او دا رشته خو ختمه شي نو نه ختمېږي نه ختمېږي دا جګونه چې څومره کالي ته وې زه به کوم غلی لك اللي جنبه ولا یادي اوی سوي بوسكو يرا دا خو هو چې تاسو را لګا نه خاجي زه در پسې خپل درد لم نه نه کو کنه دا خدای مسلمانه کینه خدای به خیر لکه سا واخله غرور راخلی دی نو دا خدای خبرو کوم کې دې ته نور ته خدای مسلمانه ویني نه کومه کنه یار زه نو دا پلار به مسکي اوس به کدی کومه زوري په دې طرف هم نه ګورم خپل دا پوښتنه دي سره سره راوستم خور چې دا غرور بیګار راغلو خدای مسلمان نور راغلو زما د خور پیرنه دا جګولا او خلک رشته د مور پلار په خوخه کوي ما دا دغه مشره کړی زم پر رضای مو دام پر رضا ده کمره مرتزه خپل پرې د مو ویب ډبل بیټ ورس یو شي دا نور څه خبره تاسو ما خبر ته ولې غوږ وای جی وای وای غرور هم د خوخه دارشته وای شو کار دی بس روري ګورز موږ دړه نه خبر دي پښتانه نه کنه دا ولې پښتانه نه کنه چې کلم خو کړل به څوک انکار یارو ته ورڅه د خور لا دا پښتانه دسي دا پښتانه دسي په پارام کې پښتانه مو شرمو یاره غرور خو ډیر غوسه و اخو تاسو پسې ګرځي د مرګ دپاره ما رامنې کو نه بس من خیال نو رشته نشته نور نه به هغه په پوله ورځو او نه به زمين په کور په مخه باندې راځي ولې نه هغه وستا وخېله اوس په کور کې دغه شان چې ته څنګه راځې داسې به هغه ناستې اوس یو خبر نه خو خای نه چې تا له او کوم نه یو خبره ته کوم ګوره کاغله مخې له ورلې قسم چې ګور دنیا کړي به یې اے رورا زه دې وته خیمه هم دا قور دی بچی بیا به وته زمو خیمه هغه دوه کسان یاد کړو یو پکې تمي هرورا دا سکار دی مې وته یادوا او نه دی وته یادوم بس زمين رشته ختمه شو بیبي لا زو دا روزي بس لركب بوزه خزي بوزه چرترا نشي چرترا یا تی تراغلي خوري لا وخت رزوبه خززو لجل ګولې ټوله خلاصې ورګه ما ته زي ستاري ډیره مننه بس ما دا کار ټیکو ها شاید ته وایم کنه چې د پښتو کار مونږ کو د غیرت کار دي پښتانه زا چا بزا بار به وو زي اصل کې دی واسنه کې غریبانان دي تاسو تم بوساله ټیږي زي ډېر خوشاله کړه مړه کو لاس راځي